لکه دې کې واقعه علما ذکر کوي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله یو ګاونډي و، هغه به شراب څکل، شرابي و. نو شراب چې به وڅکل بیا به ټوله شپه غزلې وي. نو اوس امام صاحب خو عابد زاهد انسان دی، عالم دی، د شپې به یې تهجد کول، چې د علم مسلې به یو دغه ځوان شعر به په ټپو غزلو کې لګیا او شراب به یې څکلي. یو څو ورځې د هغه اواز غیب شو، یو څو ورځې وشوې اواز یې نه راتلو. امام صاحب ورغی تپوس یې وکړو، پلانې وی خو پولیسو وړی، جیل کې دی. امام صاحب پسې ورغی، جیل ته چې پسې ورغی نو هلته ورله سپارش وکړو، کسانو ته وایي چې زه خیر دی زه بیا به نه کوم. سړی راوویستو، چې راوویستو نو په لاره کې ورته دا وایي استاد څه خیال دی چې ته څه سپک انسان یې، ته خو ډېر دروند یې، موږ ته قیمتي، موږ دې تپوس کوو. وی د هغه ورځې نه بعد بیا هغه سړي نه شراب څکلي دي او نه یې سندرې ویلي دي او نه بیا امام صاحب له تکلیف ورکړی د څه د لاسه؟ خو اخلاق د لاسه او د صبر د لاسه. چې امام ابو حنیفه رحمه الله په د هغه په دې کوم تکلیف چې هغه ته میلاوېدو په هغه باندې صبر وکړو، الله ګاونډي له هدایت هم ورکړو او امام صاحب د هغه اذیت نه دمه شو.